چې په دې وړو کې سره غرمه 12 بجې او لو کوي که نه سړي له یو ارمان ورشي هغه ارمان سره تاسو ته پته ده هغه به تابید وي او 50 زامن ني او چې ښه دغلته ورته به پوله باندې ناستې هغوی لو کوي دا ارمان دی. السلام علیکم، امید دی چې ښه به تاسو ټول ته په یو نوي ولاګ کې هرکلی وایم. نو راځئ چې نن ولاګ شروع کو. په مخکې ولاګ کې تاسو ته ما ویلي که نه مې زه اپیسوډ سټارټ کوم، خو اپیسوډ کیسه چې وکړه ګډه وډه شوه په دې وجه باندې چې انټرنیټ بند شو او زما سره چې کوم زاړه ولاګونه وو که نه هغه بیا نه ډاونلوډ کېدو. نو اپیسوډ کیسه مې ختمه کړه، اپیسوډ نه سټارټ کو. ورځې ډېرې ووتې او زه د اپیسوډ په تمه باندې نو داسې خبره ده که نه چې خپل ولاګینګ به سټارټ کو او اپیسوډ کیسه به اوس سیټ ته کو. نو نن داسې کیسه ده که نه چې خپل ډیلی ولاګ مې سټارټ کو. زمونږ لوونه چې دي که نه هغه شروع شوي دي، دا وینئ. او نن مونږ لو له راغلي یو، دا وینئ زمونږ چې کوم بره پټي وو که نه هغه م ختم کړي دي له خیره سره، بس دا پټي راته پاتې دي. نو نن هم په دې کې شروع وکړه او د دې شروع سره مې خپل ولاګ هم سټارټ کو، ګپ شپ په لګو چېرته به ځای نه. او نن چې مونږ څنګه پټي ته رالو که نه نو بھائی دا وینئ، دا بلا وینئ لرې که دې تو دا ماري او دا د مړکوي دې دواړو تا مړکو کو تا وشته ما دغه کو زخمی کو ستوره خو نه ده کړې ها ثواب هوګا مار څوک وجني نه. دا غنم راتله پاتې دي، دا پټي دا وینئ هغه پورې ښکته ځای پورې دا راتله پاتې دي که نه. او نور بره چې کوم پټي وو که نه مخکې چې تاسو ته ما په ولاګونو کې ښودلي وو نو هغه هم له خیره سره ریبلي دي او ترېشل کړي مو هم دي. او دا غنم چې دي که نه صرف په ریبلو نه ختمېږي، مطلب لکه چې وایي ریبې جو کار یې ختم شو. یا به داسې غنم راوالې که نه دې ته مونږ زمیندار چې دي که نه واندنې وایو، داسې غنم راته وکړو او دا چې کوم ریبلي دي که نه هغه کې داسې کېږي. دا ګېډه چې مونږ وتړله که نه ته مونږ ګېډه یې وایو. دا بیا ترېشل ته ورچولو کې مثلا مطلب ترېشل ته یې ولي که نه، او چې کله یې اوښان یا ټرالی وغیره دې کې وړې راټولولو کې اساني. چې په دې وړو کې سره غرمه 12 بجې او لو کوي که نه سړي له یو ارمان ورشي هغه ارمان سره تاسو ته پته ده هغه به تابید وي. ابي لکه هغه ارمان سره ته څه ارمان کوي په دې سره غرمه کې لکه یو 50 زامن ني او چې ښه دغلته ورته به پوله باندې ناستې هغوی لو کوي دا ارمان دی. لکه پټي نه ګیر چاپېره شوي پټي نه ګیر چاپېره شوي چې په سیکنډ کې پټۍ ختموي. او یا داسې خبره ده که نه چې واترې د ماما زامن وي خو دا خړسري نه، دا نه دا نه بلاو چې لکه سم شي او بس د پټي نه ګیر چاپېر ناست وي او ځان ورته ښه بېغمه پروت وي دوی لو کوي. مونږ یې چېرته کور چیس کو که نه یا لږه غونده کې سړه شي یا لږه غونده کې خراب وي مونږ وایو مونږ له نوره چای پخه کوي دیس چللی هغس چللی که نه، خو د پټي کې راچای نه کو هر څومره خرابه وي او هر څومره یخه وي سړي له داسې خوند ورکوي سړی وایي چې ګبین خورمه. او اوس په دا ټایم کې تقریبا 1 بجه شوه، 1 نه 10 منټه پاسه یوه ده او د لو نه م چوټي کړه واپس روان یو. او کاشف ته چې دي که نه نو مې هیله پانې کړي دي. کاشفه ستړی شوې ما ته یې کور وی که نه وي چې واپس راځئ که نه مطلب چې لو وکړئ بیا واپس راځئ نو یې لرګي سره راوړئ. سړی 12 بجو پورې لو ومه کوي دوی په دې کې مو یې لرګي راوړئ. دا چل دی وروڼه سړی چې لو نه ستړی راشي که نه او دا سړي ته کېږي دا وینې دا زموږ د میخې سوچه غوړې دي ماشاءالله. دا څه شی دی لرې دی سلاد او دا پکې ساګ دي. ساګ چې دی که نه دا تاسو ته پته زموږ پیروټ دی، زموږ د ټول کور والم پیروټ دی، هره ورځ دا زموږ په کور کې پخېږي. او دا یخې شوملي اوهو
او اوس په دې ټایم کې تقریبا 3:30 بجې شوې. بای داسې خبره ده کنه څنګه چې هغه پټی نه رالو نو بیا هم لږه دمه وکړه او دمې نه بعد داسې خبره ده کنه چې په دې موسم کې چې کنه دې موسم کې څوک دمې نه کوي. اوړي په دې ورځو کې خلک وایي کنه زمیندار په دې کې دمه نه کوي ځان لبا مطلب کار به ختمای. ځکه کنه چې دا وریځ تاسو وینئ اوس لږه لږه غونډه کې وریځ راغلې ده. الله پاک ته خیر وکړي. په دې ورځو کې چې باران وشي کنه هغه ډېر د کړاوي مطلب ډېر د کړاوي خو بس د الله تعالی طرفه څوک پکې سني شي ویلې. نو داسې خبره ده کنه چې رالو دې پټی ته دلته لږ کار دی دا کو ان شاء الله دین اوسګار شو کنه نو بیا برم بل پټی چې کم دی کنه تاسو ته ما سار څنګه وي هغه پټی کې مونږ لو کړی نو هغه هم ترېشل کړي دی هغه به راوړو نو ګورو کنه چې څه به ګو تاسو ته به ښه وي چېرته ځایم. او دا وینه ټول خلک چې دی کنه په دې ورځو کې په کار باندې دی. دلته مې خلک لګیا دی کسان لګیا دي لو کوي هغلته هم لګیا دي هغلته پورې پټو کې هم لګیا دي او غیر چاپېره دوړې خېږي چې خپل لو خلاص کړی مطلب ترېشل کې دې غلطه وګوره ترېشل دوړه را دا وینه او دې غلطه هم لږه لږه غونډه کې دوړه را چېرته څوک ترېشل کوي. چېرته تاسو هم زمینداره کوئ که نه بیا چېرته ترېشل وخت راشي نو بھائی کوشش کوئ که نه چې د ترېشل دا مطلب د بوسو دا خوله چې ده که نه نو دا چېرته کورونو غالته رانهولی ځکه چې کورونو والته ډېر زیات تکلیف وي. دلته یو ترېشل لګیا دی که نه او دا وینې دې ځای پورې دوړه رارسي هغلته یو کور دی هغه ځای پورې دوړه ورسېدې دا وینې. نو کوشش کوئ که نه چې د بل انسان زړه ازار نه کوي. زمونږ کلی چې دی که نه هسې ډېر زیات ښایسته دی دا وینې غیر چاپېره ګرینري دا ښکلي شنه شنه غرونه دي خو په دې ورځو باندې ډېر سپېره سپېره دا تاسو ته پته چې دا ولې ترېشلو ورځې دي که نه نو په دې ورځو باندې دوړه چې که نه ډېره زیاته وي او چې څو پورې لا باران نه شي الله پاک طلا نه کوي که نه په دې ورځو باندې دا کلی هر څه چې سپېره سپېره په دغې وجې هلک چې ستړی شوی دی زمینداري ستړی کړئ زمیندار چې کنده که نه دا لکه ټیک ته په دې کې برکت دی بعضې پیغمبرانو کړې ده او زموږ خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه زمیندارانو نه کړې هغه ډېر زیات توجه تجارت له ورکوي او دا حدیث مبارک هم دی چې زما د امت نښې سي ګټه چې ده په تجارت کې ده او ټول غټ غټ صحابه لکه عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه ابوبکر رضی الله عنه عثمان رضی الله عنه عثمان رضی الله عنه سره دومره پیسې وي چې هغه 3 پیرې پاکستان اغوستی شو دا په څه وجه دا بزنس په وجه تجارت په وجه باندې قرآن کې چې کوم ځای د پیسې د ګټلو ذکر دی که نه هغه د څه په وجه باندې تجارت په وجه باندې نو تجارت کوئ لکه ته سوی زمینداره سپېره کار دی دا پرېږدوئ هسې دره خبره چې رنګه په دې کې مو وزن شته خو دا هغه خلک سمجاول غواړي که نه دې اوس دلته ما ته لګیا دی تاسو ته لګیا دی مشرانو ته ووایه چې ګټو بارانونه نه باندې وکړي موږ ته څه نه وایي. اوس به په دې ټایم کې موږ را پټي نه واپس شو پټي نه واپس رالو روټۍ موټۍ مو خوړه او داسې خبره ده که نه چې اوس بیا پټي ته روان یو ځکه چې پرون هم ترېشل کړی که نه هلته بوس وغیره پاتې شوي نو هغه راوړو نو داسې خبره ده که نه چې بس اوس تیاره ده نور بلاګ نه کېږي نو زه خپل بلاګ په دې ځای باندې ختموم. امید دی چې نن بلاګ به ستاسو خوښ شوي وي که چېرې خوښ شوي وي نو لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکړئ او د راروان بلاګ پورې خپل رول ورکړئ اجازه تو د خپل ځان خیال ساتئ خپل چاپېریال خیال ساتئ د لوی الله په امان.